مونږ ډیره زبردست چکن بریاني تیار کړې و. نو ما ویل نو چې ملګرو ته طریقه وښیم دا څنګه تیاریږي. ټوله طریقه ته په دې ویډیو کې ښیم. یو کړای به په اور د پاسه کېدوئ، هغې ته به ور واچوئ 1.5 لیټر کوکینګ آیل. چې دغه کوکینګ آیل کله ښه سره شي د هغې نه بعد یو 2 دانې غټ پیاز به کټ کړئ، هغه به دې ته ور واچوئ. تاسو یې په غوړو کې هم تیارولی شئ. پیاز به تاسو ډېر زیات نه سره کوئ چې معمولي زیړ شي، نو بیا به ورته چرګ ور واچوئ. د دې نه مخکې به تاسو 1 کیلو چاول راولئ، هغه به په اوبو کې پستې کړئ. چې کله 1 ګنټه هغه پستې شي نو بیا به تاسو ور واچوئ یو پتیلې ته، او نیمه ګنټه به په اور باندې کېدوئ چې دا وخوټ کېږي. ډېرې زیاتې پستوئ به یې نو بیا به یو چاڼ غوندې لوښي ته واچوئ چې دې نه دا اوبه وځي او چاول سپینې پاتې شي. نو ماشاءالله چرګ مې راوړو او دغه پیازو ته مې ور واچو. تقریبا دا به یو 15 منټه اوس موږ په دې کې پخوو چې دې نه دا بوی ختم شي. بیا مې یو 2 چمچ مالګه راوړه او دې چرګ ته مې ور واچوله. چرګ مې په دې پیازو په غوړو کې ښه مکس کړو. اول به دې له تاسو ښه زبردسته کړاهي تیاروئ چې کړاهي څونه زبردسته تیاره شي هغونه به ستاسو بریاني زبردسته راځي. نو ماشاءالله چرګ ښه مکمل رنګ بدل کړو. د هغې نه بعد یو 2 پلي اوږه مې ټکولې وه، هغه مې راوړه، هغه مې دې ته ور واچوله. به یو 6 دانې ټماټر کټ کړئ، هغه به راوړئ دې چرګ ته به ور واچوئ. یو 2-3 دانې شنه مرچکي به اوس هم ور واچوئ. د بریانۍ مساله په بازار کې ښه په اسانه باندې میلاویږي. په دې کې ټولې مسالې دي، په دې کې هر قسمه د بریانۍ چې کومې مسالې دي په دغه یو پیکټ کې هغه ټولې موجود دي. نو چې کله دغه ټماټر پاخه شو تقریبا 10 منټه به تاسو په دې ټماټر باندې سر کېدوئ چې ټماټر ښه نرم پاخه شي. په دغه مې سر کېښود او ماشاءالله زموږ چې کوم ټماټر و هغه بهترین تیار شوي و. چکن کړاهي ښه زبردسته تیاره شوه. د هغې نه بعد یو پتیله به تاسو په اور د پاسه کېدوئ. ماشاءالله کړاهي ښه زبردسته تیاره وه. د دغې نه مې یو سمڅۍ تیل راواخیسته او لږ ټماټر به هم تاسو راولئ. د دې پتیلې په یخ کې به واچوئ. یو 2 پیسونه د چرګ به راولئ، هغه به هم لاندې واچوئ. چې کله دا تاسو واچوئ د هغې نه بعد زموږ چې کوم چاول و هغه مکمل تیار شوي و. څنګه چې تاسو ته ما مخکې ویلي و چاول به اول تاسو 1 ګنټه پاسته کړئ، د هغې نه بعد بیا به نیمه ګنټه تاسو په سپینې دغه شان تیارې کړئ. اوبه به ورته ور واچوئ او لږه مالګه، نور به ورته هېڅ قسمه مسالې نه ور اچوئ او ډېرې پستې به هم نه تیاروئ. نو دغې ته مې چاول ور واچول. چاول چې کله دا پوټي به کې پټ شي نو بیا به دوباره تاسو دغه کړاهي راولئ، په دغه چاولو د پاسه به واچوئ. نو ماشاءالله کړاهي مې راوړه، په دغه چاولو د پاسه مې واچوله. بیا به دوباره چاول راولئ، لکه نیمې چاولې به تاسو په یخ کې واچوئ، نیمه به بیا په سر کې ور واچوئ. بیا رنګ میلاویږي په بازار کې، زیړ رنګ به تاسو مکس کړئ، تقریبا لږ به ترې راولئ، هغه په پیالۍ کې به مکس کړئ، هغه به دې د پاسه ور واچوئ. یو 2-3 دانې لیمبوان به کټ کړئ، هغه به د پاسه کېدوئ او پودینه به راولئ، هغه به پې هم کېدوئ. دې له به اوس مونږ ورکوو تقریبا 30 منټ دم. اور به پسې نه تېزوئ، په دغه سکرو باندې به پرېږدوئ چې چاول یې دم شي او ښکلې ښه مزیدارې تیارې شي. نو فاینلي زموږ چې کومه بریاني ده هغه مکمل تیاره شوه. دا تاسو کتلی شئ څونه زبردسته تیاره شوې ده. د دې چې کومه غوښه وه هغه هم ښه نرمه وه، الوګانې هم ښه نرم تیار شوي او چاول یې هم ښه بهترین تیار شوي. که ستاسو زموږ نننۍ ویډیو خوښه شوي لایک کمنټ شیر وله ورکئ. د هغه ټولو ملګرو موږ ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې موږ له سپورټ راکوئ، زموږ ویډیوګانې شیر کوئ او موږ ته ښه کمنټونه کوئ. نو دا تاسو کتلی شئ الوګان څونه نرم تیار شوي. نن که موږ د دې بریانۍ د ذایقې خبره وکړو، د دې ذایقه باندې مکمل حد تمام شوی. ډېره مهرباني، والسلام.